چټ جی پی ټي یو له هغو ای آی ماډلونو څخه دا کوم چې پر اوس وخت کې زیات کارول کیږي، مګر دلته ستونزه دا ده که چیرې تاسې له چټ جی پی ټي څخه وغواړئ په یو وخت کې زیات معلومات ترلاسه کړئ او یا هم وغواړئ په یو وخت کې زیات تصویران خپل ځان دپاره جوړ کړئ، نو چټ جی پی ټي تاسو ته لیمټ درکوي. تاسو ته پکار ده چې د یاد اپلیکیشن پرو ورژن پر پیسو ترلاسه کړئ. نو ملګرو پر نن ویډیو کې تاسو ته د همدغې ستونزې حل درښایم چې تاسو به وکولی شئ د چټ جی پی ټي پرو ورژن په وړیا ډول ترلاسه کړئ. بیا کولی شئ هر ډول پوښتنې او هر څومره تصویران چې ستاسو په کار وي هغه په وړیا ډول جوړ کړئ. یعنې د چټ جی پی ټي پرو ورژن ترلاسه کول په وړیا ډول. دا زموږ د ویډیو مین ټاپک ده. طریقه درښایم خو له هغې څخه وړاندې د تاسو ټولو یو کوچنۍ غوښتنه دا کوو که چیرې دغه ویډیو ستاسو دپاره مهمه وي یو لایک ورکړئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک واخلئ. راځو د موبایل سکرین ته. زه راځم د چټ جی پی ټي اپلیکیشن راخلاصوم او غواړم دلته یو انځور جوړ کړم. که چیرې انځور جوړوم نو موږ ته پکار ده چې پلس ورژن ترلاسه کړو. د ټایم لیمټ یې موږ ته راکړه، دا په پیسو ترلاسه کیږي. په نن ویډیو کې تاسو ته د همدغې ستونزې حل درښایم چې یاده ستونزه څنګه حلوو. دې دپاره تاسې راشئ په خپل موبایل کې پلی سټور راخلاص کړئ. په بره سرچ یا لټون برخه کې ولیکئ ډک ای آی. ګرانو ملګرو دغه کوم لیکل چې زه دلته ترسره کوم تاسو ته د موبایل په سکرین باندې شو کیږي. دغه کوم اپلیکیشن چې ستاسو مخ ته ښکاري همدا به خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن تقریبا 18 کاله وړاندې جوړ شوی ده، یعنې ایپون دپاره هم شته او انډرایډ دپاره هم دا اپلیکیشن به خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. په اصل کې دا یو براوزر ده په کوم کې چې ګڼ شمېر ای آی ماډلونه شتون لري. زه په خپله هم ترې استفاده کوم. دا اپلیکیشن تاسو سره ډاونلوډیږي. اوس مهال تاسې راشئ پر خپل موبایل کې همدغه ډاونلوډ شوی اپلیکیشن راخلاص کړئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي، په لیټس ګیټ سټارټ باندې کلیک واخلئ. دا هم د اپلیکیشن اړوند معلومات دي. کولی شئ چې په سکیپ بټن باندې کلیک واخلئ. په دوهمه پاڼه کې هم تاسو ته اړوند معلومات شو کیږي. په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ یعنې سکیپ یې کړئ. په دغه صفحه کې تاسې تور کلر انتخاب کړئ او بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. په دغه خانه کې دلته لیکل شوي ډیفولټ همدا کلیک کړئ او دلته په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. نو دغه هر اړوند سیټینګ به بشپړ سي. یوه بله صفحه موږ او تاسو ته راخلاصیږي په دغه طریقې سره. په دغه خانه کې دلته لیکل شوي چټ جی پی ټي 5. که چیرې تاسې پر همدې باندې کلیک واخلئ نو دلته نور ای آی ماډلونه هم شتون لري کوم نه چې تاسو په وړیا ډول استفاده کولی شئ. یو له همدې ای آی ماډلونو څخه چټ جی پی ټي پلس ده، یعنې پرو ورژن د چټ جی پی ټي. ځکه دا د ویدیو پر پیل کې هم موږ یادونه وکړه. نور زیات ای آی ماډلونه هم پکې شتون لري له کوم څخه تاسې چې په بېلابېلو برخو کې استفاده کولی شئ. په دغه برخه کې زه ورڅخه یوه پوښتنه کوم. لیکم غواړم د کارتون ویډیو جوړه کړم، ته راته یو غوره ویبسایټ معرفي کړه. یعنې دا زما غوښتنه ده. ګورم چې یاد ای آی ماډل ماته کوم ډول معلومات راکوي. تاسو لیدلی شئ موږ ته بېلابېل معلومات راکړل شو د همدې ای آی ماډل لخوا. تاسو لیدلی شئ چې د کارتون ویډیو جوړولو په باره کې موږ ته 4-5 ان تر شپږو پورې غوره ویبسایټونه معرفي شول د کوم په مرسته چې موږ کولی شو د کارتون ویډیو جوړې کړو. اوس غواړم یو انځور جوړ کړم، یعنې په دغه طریقې سره تاسې غوښتنه او پوښتنه ترسره کولی شئ. د انځور جوړولو دپاره په پورته 2 لاینونو باندې کلیک واخلئ، ایمیج باندې کلیک واخلئ. په دغه خانه کې یوازې د انځور نوم ولیکئ، یعنې که څومره ستاسو نوم ښه وي همغه ډول به ستاسو انځور ښه جوړیږي. زه ورته وایم ماته د کارتون عکس جوړ کړه، بیا په دې سینډ اپشن باندې کلیک اخلم نو زموږ انځور جوړول به سټارټ شي. لکه تاسې په مختلفو طریقو سره له دغه اپلیکیشن څخه استفاده کولی شئ. یو د هغې جملې څخه د انځور جوړول دي. انلیمیټډ تصویران تاسو جوړولی شئ بغیر د پیسو څخه. دغه طریقه هم په وړیا ډول ده. ګوره زموږ انځور جوړ شو. اوس که چیرې غواړئ همدا تصویر سیف ټو موبایل کړئ نو همدې عکس باندې کلیک واخلئ او سیف انتخاب کړئ. دغه عکس تاسو سره سیف کیږي. دا و د کارتون عکس جوړول چې موږ ورڅخه د انځور په برخه کې استفاده وکړه. اوس یو ځل بیا د کارتون ویډیو جوړولو دپاره راځو. ګوره دغه اپلیکیشن په دې برخه کې لیکل شوي دي چې دا اړوند څیزونه په وړیا ډول کار کوي.
اوس دا دلته راځم د چټ جی پی ټي اپلیکیشن دپاره هم راخلاصوم. ګوره په دې برخه کې موږ ته بېلابېل ویبسایټونه راکړل شوي وو. له هغې څخه انیمیکر و. په پیل کې چې کومه پوښتنه موږ له هغه ویبسایټ څخه وکړه همغه پوښتنه دلته هم زه ترسره کوم. یعنې دا پوښتنه ما مخکې ترسره کړې. درې ویبسایټونه موږ ته هم راکړل شوي وو: رنوی، پیک لیبس او ترڅنګ یې انیمیکر. همدغه درې ویبسایټونه په هغه چټ جی پي ټي 5 ورژن کې هم موږ ته راکړل شو. دلته شپږو څخه زیات ویبسایټونه شتون لري چې لومړی انیمیکر ده. یعنې دواړه معلومات یو شانتي او ښه ډول نتیجه ورکوي. دغه وړیا ده او هیڅ لیمیټ نه لري، کولی شئ اړوند معلوماتو دپاره استفاده کړئ. ګرانو ملګرو، زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې معلوماتي وه لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او که غواړئ پر AI باندې ویډیو جوړې کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ.